دی دا به تاسو له په 2.5 لکه روپۍ باندې درکوم. واورئ راشئ ظالمانو د ټیپرو په نرخ دي. راشه د بابا خبرې واوره. دی وایي چې زه ګورې په ټول عمر ورکوم په 900 روپۍ باندې کیلو یې ورکوم. د قربانۍ څاروي دي ښه ښایسته مزېدار سکیل مو سره پروت دی. لکه ارچن ته راشئ څاروي مې راوستي دي په کیلوګانې مې ورکوو او داسې مې ورکوو. په 900 روپۍ کیلو دی او زما دا نمبر دی 0346 799 5499. ماشاءالله دې ته وګوره په دې کیم کې چې دا کم څاروي دي څونه مزېدار څونه ښایسته څاروي دي او چې دا مې یو سړی ناري نو هغه د قرباني نه کوي. د دوی دونه ښایسته ریټونه دي چې په بل ځای کې خلک 3 لکه وایي د دوی کم از کم 50-60 هزار روپۍ ریټ ارزان دی. دې څاروو ته وګوره څونه ښایسته او څونه مزېدار څاروي دي. موبایل نمبر دی وایه ماما جی. 0345 550 1518. ها څاروي راته ښایه شابه زر زر کوه. او دا څاروي دي چې راته یوسه دا موږ څاروي دي دا په 2 لکه روپۍ. او دا 2 لکه ولس. راوړو دا راوړو څاروي راوړو د لکۍ راوړو. او دا لاس کم 2 لکه روپۍ. او دا چې راته دا 2 لکه روپۍ. دا 2.5 لکه روپۍ. دا انا دا نور دي سراته چې کوم یو د خوخي دا 2.5 لکه روپۍ. نو دا نمبر د چې چا 0302 599 4471. د دې څو پیسې دي؟ د دې 270 زر زر وایه شابه. او د دې 280. د دې څو دي؟ 280. د دې 320 او هغه 270. السلام علیکم. زما د موبایل نمبر دی 0346 91 44 849. زما څه دا څاروی دی دا 2.5 منه څاروی دی او ښایسته څاروی دی. په 2 لک روپۍ به ول ورکوو. ریټ صحیح دی. په ارچن کې راځئ هر ټیم تاسو. دا راڅخه جوړه ده په 3 لک روپۍ به ول ورکوو. اورئ زبردسته جوړه ده بیخي مال ارزان دی د خدای په نامه دی. راپې په تمه کېږئ مه راشئ چې مال دله درکړو. اورئ زبردست څاروي دي. کو دا جوټه خوخي دا به مول په 3 لک روپۍ ول ورکوو. اورئ چې دوی کم څاروي خوخي هر ټیم راتلی شي. ارچن کې مال ډېر ارزان دی. ټیک 202.99 کا. ها څاروي دا د څو پیسو دی؟ دا جی 230 بای کو. د دې 220. د دې 220 دی بلیک ریډ کلر. ها او د دې څو د دې جو 215. ها موبایل نمبر دی وایه 343 56 83 732. ها د دې 230 د دې 50 250 د دې 250 د دې 270 د دې 270 دا نور 220 ورګه د دې سپین بیا څه دي؟ سپین دې 270 او دا راوړو دی خو راوړو دا وایي. او د دې 220 2 لک 20 کنه. دام 20 او دام 20. ها 2 لک ماشاءالله درانه څه دي. چې څوک راځي او زمونږ دا ویډیو دلته ښه اسکرین شاټ نه ګزاره به ډېره ګزاره به ورسره کوو. او ښه پوره خاطر ګزاره به ورسره کوو. جی دا څاروي دي ډېر ښکلي ښه دي ورسره رابطه ورسره وکړئ. موبایل نمبر دی وایه 0345 31 21 84 49. څه دی راوستي تاسو سره؟ یاره چې مونږ خو دا غویان راوستي دي او دا جوټې دي. د دې قیمتونه وایه شابه. د دې قیمت خو د دې ګلاس پک ده د دې 3,20,000 روپۍ دي. او دا بل چې دی دین 3,20,000 دي. او هغه چې دی هغه 3 لک دي. او هغه چې دی هغه 2,90,000 دي. د دې سور 3 لک او د دې 3 لک دي. او کرا به ان شاء الله تعالی 3.5 منه دا 4 منه دی. دغه هم 4 منه دی. ها ماشاءالله په څو دی. په غاښونو دغه په غاښ 2 دی. دام 2 دی. دغه یو چې دی دام 2 دی. او دا د عمر نه برابر بل څه شی دی تاسو سره؟ او چې دام را سره دی دام په غاښ 2 دی. د دې د دې چې دی د دې 190 دی. او دا چې دی د دې 3,20,000 دی. هغه چې دی هغه 2,90,000 روپۍ دی کنه. او دې دام په غاښ 2 دی. او دا چې دی دا 2,90,000 روپۍ. 2 لک دام 3 من دی. 3 من دی کنه. او دې خو راځه دا جوټې نه. دا چې جوټې دی کنه د دې 1,90,000 روپۍ دی. او دا چې دی دا
اسی یو په غاښ دوه که نه 220 او د بلم 220 دې به غوښه څونه وي تقریبا دا څومره وزن وي؟ 3 منه 3 منه او دا بل چې کوم دی دا په څو دی دا بلم 220 دا 220 او دا تور دا په 220 یاره سرجي من خو راغلي دلته کې میلې دپاره موږ چې څاروی والو اختر را روان دی او ځان له ښه څاروی وګورو میله کې ګورو څاروی ګورو او څنګه ریټونه څنګه دي یا ریټونه خو څه کال لږ های دي او نور داسې ګران دی نه خو د خپل خلکو یا مصنوعي شان دغه راوستی لږ های ریټونه دي پر اوس کال لږ های دي او ریټ بل دا ښه سکی دی زبردست سکی دی 3 منه سکی دی په 2 لکه روپۍ وله ورکولی شو اورې چې څوک خوښمن دي رابطه دې کوي بل دا سکی دی خدای خوښي په 2 لکه 20 روپۍ وله ورکولی شو اورې چې څه ټیم راتلی شي زبردست غویان دي ښه کاکا لومبی موبایل نمبر ووایه او دا څه دپاره تا راوستی د خیره دا مې د خیره سره خرڅ دپاره قربانو له راوستی نه او موبایل نمبر لا ووایه بیا ګپ لګو 0334 53 219 څونه څاروي دي راوستي ښه ډېر هم راوستي خو بس خرڅ شول او دا پاتې دي دا پاتې دي د خیره دا راته ووایه دا دونه څاروي دي راوستي په دې عمر کې که نه په دې څه پروګرام ځان لګوي که څه حساب کتاب ما ځان له پسې ته بل واده وکړو حاجي صاحب ریټونه وایه کسان راځي یو څاروي باندې زر ګرده دا به له ورکړم په 280 باندې لاس پرېږده داسې ده یو څاروی راوړه 280 دا په 280 او هغه میخه خو تا هغه وویلې هغه میخې که نه میخه هغه وویلې که نه او دا چې کوم دی دا به په 280 باندې او په غاښ 2 دی صحیح ده په غاښ 2 دی که نه او دا نور بیا قربانانو بعد راخېږي که څنګه نه او دا خو کال په کال راخېږي نه چې قرباني وشي که نه دا نور به دې بیا حلالۍ نه بعد راخېږي که څنګه نه چې حلال شي دا نور به راخېږي واشمې کرې که نه دا به کرې دا بیا سې نري نري تیغونه وکړي وایي بیا راوخېږي دې بابا سره دا غوی دی ډېر ښکلی غوی دی څو پیسې دي ویلې 280 2,80,000 روپۍ ویلې وزن به تقریبا څونه یاره وزن به 3 من نه زیات دی موبایل نمبر ووایه 0333 90 88 064 دا سخوندرو ګوره 3 منه کابو دی 2,40,000 دا یو ګوره دا به تقریبا 2 منونه لږ خوږي 1,15,000 دا هم 1,15,000 الو دا به وله په 2,40,000 ورکو دا 3.5 منه سخوندر دی بیا موږ سره دا میخې دي دا به وله ورکو په 3,40,000 شپږ منه میخه ده ښه قصابي ریټ دی ګران نه دي دا به وله ورکو په 3 لکه دا هم د 5.5 منو نه ډېره ده ماشاءالله ماشاءالله دا به وله ورکو په 2,80,000 دا به وله ورکو په 3,80,000 کومه 3,80,000 ده دا زبردست زبردست ډېر وزن د لاسه ماشاءالله ګرځېدی نه شي 2 منه میخه ده ماماجي څه وایي میلې ته خلک راځي که نه میلې ته خو ماشاءالله خلک راځي خو څاروي ډېر ګران دي او هسې ریټونه کوي او واپس وځي سږ چې کم دی بې نهته ګران دي نمبر ووایه السلام علیکم موبایل نمبر دی 0343 95,091 مال راغلی ماشاءالله ښه مزېدار جوټې دي کم هم خوښې ستاسو به خاطرې مال د نظر وکړئ د دې څو پیسې دي پیسې وایه دا به وله ورکوو چې دې کې دا وګورئ په 230 زر څاروي ریټ زر وایه دا وګورئ کسانو څه دونه ټایم نه کېږي د دې څونه دي دې هم 2,10,000 د دې دا وګورئ دا چې کوم دی یو څو څاروي موږ په یو شان دغه راوستي قیمت چې کوم یې خوښ یا پر دی اختر ورځې دي دې هم 2,10,000 دا وګورئ ریټ وایه د مخ دا به وله ورکوو په 2 لکه په 2 لکه لاس کا دا ریټ وایه دا وګورئ خدای خوښي دا دوانه جوړه دي کاټه او جوړه قیمت نشته که نه د دې 2 لکه دا جوړ دی دا وګورئ د دې څو د دې 2 لکه او څلوېښت زر دا وګوره خدای خوښي دا په 240 گزاره به ورسره کوو ډسکاونټ به ورسره کوو ښه د خیرې چې د 2 لکو څاروی نه هغوی 3.5 لکه روپۍ وایي مطلب چې بیپاران دې لږ ګزاره وکړي بیپاریان دې ګزاره وکړي چې دا خلک قرباني وکړي او قربانۍ د څاروي والي هم دلته دی والي بل خوا به نه ځي 0346 91 344 د دې څومره وزن به یې دی غوی یاره دا کسان وایي چې 6.5 منه 7 منه وایي او پیسې څونه دي پیسې 4.5 लाख 4.5 लाख او د دې غوی چې کم دی دا خو دنه په وزن کې زیات دی
دا به ان شاء الله تعالی تمنه خېږي چې تمنه نیم منه به خو د قرباني والا چې کوم دي دا لږ ډیله دي څنګه خلک راځي بار نه کنه دنیا خلک راځي سوداګانې ښې ډیله دي ښې ارزانه دي دا مې چې ګران دي وای نمبر 0343 62 60 131 ساروی قیمت وای زر په راځه دا د دې خلک ډېر به کې خو دې 2 لکه سلويخ به کوم ها او دا بل په 2 لکه دی خو راځه شو کنه ګرځه په ساروی د کیمرا کوړاري او د دې سوري د دې 20 او د دې هم 20 ها کنه د دې 20 او خیر د گزاره به سره کو ها او د دې 240 ها 240 دوه تو ګوره 240 او د دې 230 ها گزاره به سره کو ها او دا هم 220 دي خلک وایي مال ګران دی خو مال ګران نه دی صحیح ده دا سیاپواله دا په 1200 روپۍ کیلو غوښه ده خو څوک دې سړي موږ له په غوښې حساب سم ورکوو په باندې دلته به ورته لاله کنه اختر په سات ډیزاین لاله کې حساب دی په کې موږ دې پیسې راځي دې څنګه راځي مېله د ویل کا څه مېله ټول سره په ځان لخلو سروي ګران دي ها دومره څوک یې ریټ نه کوي ها ریډ نه کوي ریټ یې نه کوي دومره سروي چې دا د غون پاکستان کې دي ارشن کې چې کوم ولر دي صحیح دا د پاکستان کې درګه هغه افغانستان ته وقف کړی دي افغانستان ته ولېګو نمبر دی وایي 0342 56 41 ها د دې غوا قیمت د څه دی د دې خو به 2 لک روپۍ وې مانو 2 لک او د دې په وزن تقریبا څونه یا یاره 2.5 او 3 کې بینو 2.5 او 3 کې دا نو چې په 2.5 کې څوک پاګلان دي چې په 3 دي نو بس دغه اوس پته نه لګي د خلکو کار دی چې اخلي ټول خلک اخلي نو 42 وای نمبر وای 0342 90 33 454 ها ساروی راته خایي دا وګوره سروي د 220 د 245 دا 150 ماشاءالله خولي ساروی راغلی مې دا 210 دا شو 210 2 लाख 10 کنه جی او دې خو راته شه دا 150 او دا څونه دا 150 او ماشاءالله زبردست لکتاو کراسي دا راځي وای پتنګا ها څو ساروی دراوسی ساروي هم ډېر راوښیو نورم خلک به موږ دا څنګه خلک راځي به خلک ډېر راځي ورا 5 روپۍ ګټو سیوا ګټو نه ځکه چې خرچي دي شپې دي دغه میلې پیسې ورکول دي دونه سیوا نه ګټو زرم نه کورو دا چې چاته ودرېږي دا به دې درینیم وای موږ په ویډیو سره راځو سره ډېر گزاره کوو به نورم گزاره کوو صحیح ده دا چې کوم دی د نورو میلو په حق کې په دې میلو کې ډېر برابر دی ډېر ښه دي ډېر ښه دي او ډېر څه شي دراوسی ساروی ده ما خو دا غواره اوسې دا دې قیمت څونه دی د دې خو موږ 2.5 لک روپۍ وو خو ها 2.5 لک او دا راځي په دې قرباني کیږي کنه او قرباني ته کیږي بعض خلک کوی چې په میخه نه کیږي دا بکری جن نه کیږي مال زر ضرور نه نه کیږي په ما په یو خرڅه او کنه ګوره راپیل ساروی روان دي څنګه نه بس الله په خیر کې فاروق سے سب میلې بارک یا میلې ته خو 2 ورځې رالو او خلک به ډېر تیز وي یاره لا په الحال او څنګه لکه ریډونه به کیږي کنه ان شاء الله خکېږي او ساروی خو بګار قسم ساروی شه هر قسم پکې شته یا د دې څه قیمت دی ماشومه دی چیلو دیوی شپیته زره دی ها د دې شپیته دی د دې 500 تر دې خو کا دا شپته زره باندې راشي چیلې ده کنه او دا بلم چیلې ده راخو کړی دام 70000 روپے باندې او دا چیلې له 100 پیسو ده ها او یا 70000 روپے ده دا چیلې دا چیلې په څو ده دا چیلې د 15 او 40 ها تر دې خو کا لګا دې خو کا کیمرې د مخامخ کا موبایل نمبر 0345 ها 48 42 021 ها د دې چیلې قیمت څه ده زر وایا کیلو 45000 یو راړه و دي ها 45000 د دې 35000 دا نور ټول 35 کې دي تر دې خو کله کیمرې ده او چې خلک یو او خلک یې وګوري دا د قربانۍ مال دی کې مالګرا یو پکې لیمبو دی وروره د سندلو مشهور شربت په شیل متوس کا سندلو والا اوس کا په شیل لوبای ګلاس موبایل نمبر 0344 9212 570 ها دې خو راځه ساروی راځه دا جی یو لکتیا دا بل دا پور کوله یار یارې کوم نه نه سم نه وای دا زر لکتیا
سیوالیس خوندرې دي دا هم 1,00,000 دا بل بول 1,00,000 کې ورکو کم 1,00,000 دا بول 1,00,000 کې ورکو صحیح ده جی دا هم 1,00,000 دغه ورپسې هم 1,00,000 زر زر راواړه زر دا بل د دې د دې غوا 3,00,000 روپۍ غواړو وګورئ جی ماشاءالله د دې شو دي د دې 3,00,000 بیه ده خاطر به دې کې وکړو ها او د دې غوي د دې 2,00,000 روپۍ دي څنګه استاد ویزل دیو کومې سو یا ارچن میلې بارا کې یاره د ارچن میلې کې وزټ وکړو او ساروی یاره ډېر زیات ګران دي ډېر زیات ګران دي لکه د خپل دغه نه چې کوم دی کوم ساروی چې د 1,00,000 روپیو نو دلته دوی چې کوم دی 2,00,000 روپۍ 2,50,000 روپۍ ریټ کوي نو ګاګ چې کوم دی هغه مو راشي صرف تپوس کوي او بیرته واپس چې کوم دی وروسته کېږي کم علماء بعد ویلي چې یاره د میخو باندې قرباني نه کېږي نو دا میخ د اوس ایستل پکار دي میلې نه دا خو صرف د دې لپاره دغه کړی چې یاره په میخ قرباني نه کېږي چې دا ساروي د ګردان شي خو نن سبا چې کوم دی هر سړی دونه پوهه دی دا چا ویل چې هغه خپل د غواګانو کنډک ساتلی ډېر زیات یا دا هم ممکنه ده چې غواګانو دغه ساتلی او هغه وایي چې یاره لکه زموږ دغه خرچ دا هم ممکنه ده د قیامت د ورځې پورې ذمهوار به تاسو یې ځکه چې په دې کې به دې سړی چې د هغه سره به دومره اوده برابرېږي چې هغه به د یو وره پورې قرباني کولی شي او تاسو به د هغې نه ډېرې زیاته وایي او هغه څاروی به د دومره لیخ نه وي نو د هغې په هغه ګناه کې تاسو راغئ دومره جایز ګټه کوئ چې 15,000 روپۍ څاروی به له ګټي نو د خلکو پې قرباني نه برابرېږي او ستاسو به چې کوم دی نو سودا بدلېږي ارچن میله ده دې ته ډېر ښایسته ښایسته څاروي راغلي دي او دونه ښایسته ریټونه دي چې دا څاروی نن سبا بار یو سړی نو دا په 3 3.5 او په 4 لک نه میلاویږي دلته دوی د دې قیمت ښیي 2 لکو خو چې ګاک راشي نو هغوی ته به انشاءالله په دې کې نور ریلیف موږ ورکوو ماشاءالله وګوره د دې مقابله څاروي په یو میده کې هم نشته دی او د دې دونه ښایسته ریټونه وایي د ایوب ورور میخي دي د لاهور نه راوستي دي ماشاءالله د قربانۍ قابل څاروي دي او ډېر جیز او ډېر ښایسته ریټونه دي زه اپیل کوم د وروڼو ته چې راشي او دلته کې ځان له د قربانۍ دپاره څاروي وایلي ماشاءالله دې ته وګورئ څونه ښایسته میخه ده څونه ښایسته ده راځئ او په جیز ریټ باندې به انشاءالله موږ د دې خلکو سره خبره کوو او تاسو ته به دا څاروي میلاویږي ډېر ښکلي او مزېدار څاروي دي دا د ارچن میله ده دې کې به د اختر د شپې پورې انشاءالله دا ټول څاروي ولاړ دي ټولو مسلمانانو ته دا اپیل کوو چې راځئ او دلته خپله سودا کوئ اباسین صاحب دا وګوره ماشاءالله دا د نشاد ورور راوستي دي او په ټوله منډوي کې چې د کومه خواري کړې ده کم ښایسته څاروي راوستي دي نو په دې علاقه کې به انشاءالله داسې څاروي په یو ځای کې هم نه وي لکه څنګه چې د اریچن په میله کې دي او کیمپونه ډک دي مهرباني وکړئ راځئ خپل څاروي دلته کې اخلئ قرباني ډېر په جیز ریټ باندې به تاسو له انشاءالله دا خلک سودا درکوي ټول زموږ ملګري دي سلام علیکم موږ ارچن میله کې ولاړې جي دا څاروي دي موږ سره په خاطر نرخ کې دي اورې څونه قیمت دی د دې 5.5 لکه او د دې د دې درې واړو 5.5 لکه روپۍ ښه په خاطر به ورکو ها گزاره به ورسره کوو ته جی موږ سره د ارچن په میله کې کم کیمپ لګېدلی دی په دې کې په ډېر ښه ریټونو باندې څاروي میلاویږي د هغو نه سوداګانې بار نه راغلي دي او انشاءالله چې بار پېښور نه کسان راغلي دي دلته به موږ څاروي ورکړي که نه ماشاءالله دې ته وګوره په دې کیمپ کې چې دا کم څاروي دي څونه مزېدار څونه ښایسته څاروي دي او چې دا هم یو سړی نالي نو هغه بیا قرباني نه کوي د دوی دونه ښایسته ریټونه دي ډېره مهرباني اباسین صاحب ستاسو د راتلو او ستاسو د میلې له کوره د ورکولو موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو او انشاءالله لکه مخکې چې به څنګه تاسو دلته کې راتلی او د دې میلې ججمنټ به مغسته نو د هغې په وجه باندې خو سږ کال ریټونه لږ سیوا دي خو موږ بار بار لکه دې خلکو ته یو اپیل کوو چې مهرباني وکړئ دا ریټونه تاسو کم وچلوئ غریبانان خلک دی چې هر سړی په خپل سور باندې قرباني وکړي لږه حصه پکې واچوئ چې هر سړی د قربانۍ مطلب دا دی حقدار دی چې کم سړی حقدار دی چې هغه قرباني وکړي او هر سړي ته کار خیر انشاءالله وشي او دوی ته موږ اپیل هم کړی انشاءالله دا ټول داسې کسان دي دلته کې چې دا کم کیمپونه لګېدلي دي دوی ته چې موږ څه وایو په هغه ریټ باندې څاروی ورکوي موږ به ته ډېر زیاته کمزورې مزدوري د خلکو له اخلو لکه هېڅوک هم دلته کې نه ظلم کولی شي نه زیاتی کولی شي د ارچن میله یو داسې په سنټر میله ده چې د علاقې دپاره ډېره زیاته نږدې ده او دلته کې
د دوی صرف او صرف موږ ډېره زیاته مناسب چټۍ د دې خلکو نه اړو خبرې ته وخت کېده نه له چا نه څه کړېلو نه له چا سره ظلم کوو نه له چا زیاتی کوو موږ چار سړی راشي او دلته کې خپله سودا وکړي